السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. ډیویډ وارنر په IPL کې 6,000 منډې پوره کړلې. د ډیلي کیپټل لوبډلمشر د هند پریمیر لیګ IPL کې په درېیم مخکښ توپوهونکی شو چې 6,000 منډې پوره کړلې. دغه کارنامه یې وړمه ورځ د راجستان لوبډلې پر وړاندې وکړه. او بل خوا به ډیویډ وارنر لومړی بهرنی لوبغاړی شو چې په IPL سیالۍ کې 6,000 منډې پوره کړلې. په ټوله کې هغه یوازې ویرات کوهلي دی چې 6,928 منډې لري او شکر دون بیا 6,380 منډې مخکې دی. وارنر چې 165 اننګزونه لوبولي دي په IPL کې چټکې 6,000 منډې پوره کړې دي. تر هغه وړاندې ویرات کوهلي 120 پڼیو کې دغه هدف پوره کړی دی او شکر دون بیا 199 اننګزونو کې 6,000 منډې پوره کړې دي. وارنر د راجستان خلاف په خپله 50 IPL سیالۍ 50 هم ثبت کړله چې په ټوله کې 150 په لاس منډو کړي دي. په دغه لیګ کې تر ټولو مخکښ ریکارډ لري او کوهلي او شکر دون یوازیني توپوهونکي دي چې 50 ځله یې 50 په لاس منډو کړي دي. وارنر 4,228 واسطه سره درلودلو سره ښه توپوهونکی هم دی. 4,000 منډې پوره کړي دي. سټرایک ریټ یې هم 140.8 دی او بي ډیویلر بیا 151.8 سټرایک ریټ سره، ګریزګیل بیا 148.9 سټرایک ریټ سره مخکې دی. که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښ شوې ده په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.